فکری جګړه دویمه برخه. د فکری جګړې تعریف او مهم وسایل دي. فکری جګړه هغه جګړه ده چې یو قوم یې د خپل دشمن د تسخیرولو او د هغوی د عقیدې، فکر، عرفونو او عنعناتو سلوک او د اخلاقي بڼې د له منځه وړلو لپاره د ناپوځي وسایلو له لارې د دې لپاره پر مخ بیایي چې دشمن له خپل ځانګړي تشخیص او پیژندګلوۍ څخه محروم او په هر څه کې د ځان په تقلید اخته کړي، تر څو د دوی په خلاف د جګړې تصور هم په ذهن کې ونه لري. په فکري جګړه کې د کوم چا فزیکي وجود هدف نه ګرځول کیږي، بلکې د هغوی دین، فکر، ټولنیز عنعنات، شخصي او اجتماعي اخلاق او رواني کیفیت د هدف په حیث تر ضربې لاندې نیول کیږي، ځکه دا هغه عوامل دي چې د ټولنې افراد له خپل فزیکي او معنوي وجود څخه د دفاع لپاره د جګړې په سب کې دروي. خو کله چې دغه عوامل په تدریجي او سیستماتیک ډول سره له منځه یوړل شي، نو د دشمن په مقابل کې مقاومت په خپل له منځه ځي. په نتیجه کې دشمن له هر ډول مالی او ځاني تلفاتو خوندي پاتې کیږي او هدف هم پرته له جګړې لاسته ورځي. لکه څنګه چې په پوځي جګړه کې پوځي وسایل لکه پوځیان، توپ، ټانک، بارود، ګولۍ، ټوپک او پوځي استحکام د ماهرو او روزل شویو پوځي افسرانو لخوا کاریږي. همدا ډول په فکري جګړه کې فکري وسایل لکه کتاب، مکتب، پوهنتون، علمي تحقیقات، کتابخانې، اخبارونه، مجلې، ادبیات، اجتماعي علوم، تفریحي وسایل لکه پارکونه، کلبونه، لامبوځایونه، د سمندر ساحلونه، رسنۍ لکه راډیوګانې، تلویزیونونه، سینماګانې، انټرنیټ، د فلم جوړونې کمپنۍ، سیاسي شخصیتونه او سیاسي احزاب، همجنسي او په هر څه کې د ښځې استعمال او دې ته ورته نور وسایل د ماهرو او روزل شویو خلکو لخوا په سیستماتیک ډول کاریږي. دا ټول هغه وسایل دي چې د ملتونو فکري مسیر وربدلوي او د کفار لخوا په پوره مهارت سره د مسلمانانو په خلاف استعمالیږي.